یو ناکامه عاشق او د فیسبوک د اکاونټونو دشمن اصل سبا تاسو را پاسې د فیسبوک اکاونټ هم هیک کیو د امریکای دغه جنۍ تصویر په لګیدلې نن ډېر زیات عجیب او خوندوره قصه هم د خود خطرې خبره پکې دا هم د اصل چې سبا تاسو اکاونټ هم هیک شوی دی خبر نه ځان خبر کوي چې اصل کې کہانی زده یو هیکر دی چې د امریکا یو ماډل جنۍ د هغه خوښه شو د غیل نوم دی لیلی کولینز او د دې عمر دی 34 سال خو چې کله دا عاشق د دې په عشق کې ناکام شو نه بعد دې فیصله وکړه چې زه د فیسبوک ټول اکاونټونه هیک کوم اوس دې څه کارنامې کړي په دې 100 کال دا هیکر د ورځې 2000 اکاونټ مطلب د میاشتې دا 60000 اکاونټ هیک کوي او چې کله دغه اکاونټونه هیک کی نو په هغه باندې دغه جنۍ تصویر ورواچي کوم چې لیلی کولینز دا اوس دې خبرې ویره هم د سنې سبا تاسو را پازه علامه کو تاسو د فیسبوک په اکاونټ باندې دغه جنۍ تصویر هم لګیدلې هغه بعد د سایبر سکیورټي چې کوم چیف دی هغه ته د دې اکاونټ لینک او ایمیل ولګي ور سره دا مرته چې سبا وځ په دې ټیم باندې دا اکاونټ هم هیک کوم د فیسبوک بچ کولای شي نو بچ کاو دغه نه فورن بعد سایبر سکیورټي چې کوم چیف دی هغه اکاونټ هم دا هیک کی فیسبوک کې بالکل په لړزان باندې راغسته د اوسه پورې په لکاو آیډي نه دې ځوان هیک کړی دی لګیا چې نور به هم د چا آیډي نه هیک کړي فیسبوک سره د خبره بالکل حل نشته چې د خلاف موږ څوک وو چې فیسبوک سکیورټي او دغه پروټیکشن موږ نور هم سترونګ کوم کوم آیډي نه باندې 2 فیکټر اتنټیکیشن ولې نه لګیدل 2 فیکټر اتنټیکیشن هغه چې مطلب کله ته لاګ ان کیږي ته به دغه مخ کې ستاسو نمبر ته یو میسج راشي یو کوډ براشي هغه نیو کوډ به تور کې نه تبا خپل اکاونټ لاګ ان شي خو دغه باوجود دغه اکاونټونه هم د ځوان هیک کړي باندې لکاو خلکو فیسبوک ته کمپلینز وکړي چې د خلاف څه اکشن واغستې شو فیسبوک سره په خپل باندې د سولوشن نشته ځکه چې کوم د سایبر سکیورټي چیف دی دغه اکاونټ په خپل باندې ټایم بای ټایم هیک کی اوس په موجوده وخت کې فیسبوک صرف دا سولوشن رئیسته دی چې کچرته کې تاسو اکاونټ هیک شي او د لیلی کولینز چې کومه دغه ماډل ده د دې تصویر په راشي نو هغه ته پته ولګي فیسبوک ته چې دا اکاونټ هیک کړی شو چې کله دا اکاونټ هیک شي نو په دغه ټیم کې فیسبوک تاسو سره صرف او صرف دومره ښه کولای شي چې تاسو چې کوم اکاونټ دی هغه مکمل تور باندې هغه ډی ایکټیو کی او ختمي دا هم د دې خبرې څه حل نه دی فیسبوک د دې خبرې انویسټیګیشن چې وکړو هغه ته دا پته ولګي چې دغه کس په خپل باندې اي اي ارتفیشل انټيليجنس استعمالي ارتفیشل انټيليجنس دا یو ټیکنالوژي دا چې هغه بالکل د انساني دماغ په شان کې کار کوي سره چیټ جی پی ټي هم دا کس استعمالي چیټ جی پی ټي یو نوې ټیکنالوژي دا غي چې څه هم کوېسچن دا غي نه وکي دا غي جواب به تاسو ته ملاويږي په باندې مطلب ټول چې څه سیستم د کړی دی او کوم هیکینګ یې کړی دی هغه ټول د دوه شیزونه ټولز د ټیکنالوژي استعمال کړي په دغه باندې هغه تر اوسه پورې کامیاب دی خبره بس مال خندا هم راځي او مطلب حیران ورته خندا به راځي چې دا سړی دومره خدای لیونه کړی دی چې دومره په لکاو اکاونټونه د اوسه پورې هیک کړي الله دې منګه وساتي الله تاسو مو ساتي چرته کې سبا دا واقعیا زمنګ سره رانشي او حیران پدې چې څومره په خطرناکه طریقه باندې څومره هم چې سترونګ آیډي نه دي هغه ټول هیک کړي دي خو تاسو خپل سکیورټي مضبوطه کې سترونګ کې پاسورډ مکمل تور باندې محفوظ کړئ ځکه چې دا کیس تاسو سبا هم راتلی شي دویمه خبر ده چې چرته کې تاسو ته لینکس وغیرہ راشي او هغه باندې تاسو کلیک کړئ ځکه چې په زیاتره لینک باندې د خلکو آیډي نه هم هیک شوی دي فیسبوک پیجونه هم هیک شوی دي سره د یوټیوب چینل هم هیک شوی دي نو چرته کې تاسو دغه شانته کې قسمه لینک راشي چې په دې لینک باندې کلیک کړئ او تاسو ته به دومره پیسې میلاو شي یا مطلب تاسو د پاره دا اپورچونټی ده نو دا سي بالکل سنشته ده انون نمبر نه بالکل ځان وساتئ او د دې خپل سکیورټي خیال هم وساتئ د وسه پورې کله چا سره دغه شانته کې واقعیا مخې تراغلي غره سره هم کمنټ کې شامل کړئ دا سي واقعي باره کې موږ نور انفارمیټیو ویډیو جوړ کړو تاسو ته پرووايډ کوو چرته کې تاسو د هیکر شکار نشئ ان شاء الله ملاويږي په نیو ویډیو کې درغه د ماما مې ترخصات راکې اجازه الله پامان